که څه هم د امریکا په مشرۍ د افغان جګړې د ختمولو په موخه په هیواد کې د سولې مذاکرات روان دي، خو له دې سره مهاله وسلوالو د افغان دولت په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د کندهار والي حیات الله حیات وایي د طالبانو د ټیټې کچې پر افرادو د نړۍ د عالمانو وروستیو فتواو اغېز کړی، خو په خبره یې چې د دې ډلې جنګي مشرانو هیواد کې د سولې له روانو مذاکرات سره ماله خپلو بریدونو ته زور ورکړی. حیات ویل د افغان دولت اوسنی سیاست له وسلوالو سره سوله کول دي. کله چې د سولې پروسه شروع شوې حتی دو خپلو حملو ته تشدید ورکړی. ولې یو شی زه په زغرده ویلی شم چې وروسته د علما کرامو د دغه فتواونه خپله که ته د طالب ځینې جنګیالي چې هغه د نورو ایجنټان نه دي د هغو نه پوښتنه وکړي، هغه به درته ووایي چې دا جنګ ناروا ده. پر همدې مال د کندهار اوسېدونکي وایي په هیواد کې د سولې په باب د پیل سوو هڅو ملاتړې دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د سولې د هڅو په وړاندې د جګړې هیڅ لوری هم خنډ ونه ګرځي. د افغانستان د حکومت ځینې شرطونه یا په اصطلاح باندې طالبانو ځینې شرطونه دا پخپله یو څه خنډ رامنځته کوي. زما په نظر که چیرې دواړې خواوې هم د افغانستان حکومت هم طالبان او ضمنا بین المللي ټولنه او د منطقې په سطح باندې هیوادونه وغواړي چې په افغانستان کې د سوله راسي، نو ځینې ادنا شرطونه دې باید رامخته نه سي چې د سولې اوږده پروسه د خنډ سره مخ کوي. که داخل سیاسي زموږ او که په بهر کې که ټول نور خارجي هیوادونې ګاونډي هیوادونې د ټولو څخه مې یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې باید د سولې په دې ملي پروسه کې خنډ وانه چي. افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په موخه د خالد په نوم پوځي عملیات هم اعلان کړي او ویلي دي هغه وسلوال به ځپي چې د سولې د پروسې خنډ ګرځي، خو طالبانو د خالد په نوم د افغان دولت پیل کړي عملیات تبلیغات بللي.